بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو دوستانو بیا هم ښه راغلاست. نن غواړم چې د یو ډېرې بلې مهم موضوع په باره کې تاسو سره خبرې وکړم. هغه دا چې تاسو څنګه کولی شئ چې آنلاین ویکند پوزیشنونه چې کوم اناونس شوي دي هغه ته اپلای وکړئ. یعنې خالي بستونو ته چې په انټرنیټ کې کوم خالي بستونه اعلان شوي که هغه دولتي ادارات دي، خصوصي مؤسسات دي، فرق نه کوي. نو څنګه تاسو کولی شئ هغه ته اپلای وکړئ، خپل سی وي ورته ولېږئ، خپل ډاکومنټس ورته ولېږئ او هغه ته به دا ایمیل څنګه د ایمیل باډي به تاسو څنګه جوړوئ. نن په دې باندې تاسو سره زه غواړم بحث وکړم. زه بیا راځم ګوګل کروم خلاصومه. دلته خو زما ایمیلونه شته دي دواړه. دې نه مخکې چې زه خپل ایمیل خلاص کړم غواړم د دې په باره کې تاسو سره خبرې وکړم چې څنګه تاسو کولی شئ خالي برسونه په انټرنیټ کې پیدا کړئ. د افغانستان په سطح باندې مهم چې دي 3 ویب سایټ دي چې په هغه کې دولتي، خصوصي او انټرنیشنل ارګنایزیشنونه خپل هغه ویکند پوزیشنونه یعنې خالي بستونه چې دي اعلانوي. اول ویب سایټ دی موږ سره زه راځم دلته نوې ټا واخلم، لیکم www.akbar.org. دلته تاسو ګورئ راغی هغه دی .org. یو دا ویب سایټ دی چې په دې کې تاسو هر نوع بسونه، که دولتي بسونه وي، که خصوصي بسونه وي یا انټرنیشنل ارګنایزیشنې دي، هغې هر یو اداره که مثلا خپل بس اعلانوي حتما دې ځای کې پراته وي. یعنې په دې کې تاسو هر نوع د ادارې هر نوع خالي بسونه پیدا کولی شئ، هر نوع اداره شي. نو دلته چې راغلی څه به کوئ، راځئ به جاب سنټر ته او جاب سنټر باندې به کلیک کوئ. دې ځای کې ټول هغه ویکند پوزیشنونه دي. دا ګورئ هغه پوزیشنونه دي، هلته نمبر دی، دا پوزیشن دی، کوم اداره کې دا پوزیشن اعلان شوی دی، په کوم ولایت کې اعلان شوی دی او په کوم تاریخ باندې دا کلوز کېږي. دا بس دا ډېر مهم دی. ګوره داسې نشي چې بس کلوز شوی تاسو ته سی وي ولېږئ، تاریخ ته ګورئ چې د وخت خو تېر شوی نه دی او دې طریق نه هم تاسو کولی شئ. یو کس وایي چې زه داسې دا بستونه پیدا کول ډېر مشکل دي، زه غواړم تنها هغه بستونه چې په کابل کې اعلان شوي دي او کابل دپاره کس نیسي، هغه بستونو ته اپلای وکړم. په دې فلټر جابس بای لوکیشن باندې ولایت انتخاب کړئ، نو صرف د کابل بسونه به موږ ته ښي ته وګورئ. تاسو د لوکیشن چې دی دی کې هم کابل شته، ځکه دا راغلی دی کابل. او داسې بای کټګري هم کولی شئ. تاسو وایئ چې یاره زه غواړم چې ما ته صرف آی ټي والا بستونه وښیي، چې آی ټي کې کوم نوي بستونه اعلان شوي زه غواړم هغه ته اپلای وکړم. په آی ټي باندې کلیک کوئ. نو اوس به موږ ته څه کوي، ګوره دلته دوه دانې فلټر یې موږ سرچ په دوه اساس باندې وکړو، یو سرچ بای لوکیشن او سرچ بای کټګري. یعنې فلټرینګ موږ د جابس وکړو ویکند پوزیشنونو، ام بای لوکیشن ام بای کټګري، چې د کابل ولایت کې کوم آی ټي پوزیشنونه اعلان شوي هغه موږ ته وښیي، او یا کابل ولایت کې کوم بسونه اعلان شوي دي او عموما نور آی ټي پوزیشنونه کوم اعلان شوي دي. او که ته ته وایې چې نه زه غواړم چې صرف ما ته آی ټي بسونه معلوم کړي په هر ولایت کې، دلته به سلیکټ آل واخلئ، ټول ولایتونه راځي او د هغه نه وروسته به دلته څه وکړئ، آی ټي ورته انتخاب کړئ. چې کله د آی ټي انتخاب کړو په ټول افغانستان کې چې په هر ولایت کې آی ټي بسونه اعلان شوي هغه به تاسو ته ښیي. دا یوه خبره. دې باندې تاسو بیا تاسو خپله له خیره پوهېږئ، بلدېږئ ورسره چې کله دا استعمال کړي. بل ویب سایټ دی موږ سره په نوم د jobs.af www.jobs.af. که تاسو پام کړئ ته ګورئ دا اډرس شته، انټر کلیک کړئ. په دې کې هم خصوصي، دولتي، انټرنیشنل ارګنایزیشن هر نوع بسونه د هر نوع اداراتو تاسو پیدا کولی شئ. دلته تاسو ګورئ، دلته هم چې دی جاب ټایټل دی، لوکیشن دی او ایکسپایر ډیټ دی، کوم پوزیشن دی، کوم ځای کې اعلان شوی دی، ادارې نوم دلته لیکي. ګورئ څنګه د افغانستان برېښنا شرکت، صحیح شوه. په همدې شکل باندې مثلا دلته وګورئ اډمین فاینانس کنسلټنټ ایډمنسټري آف پبلک هیلث، یا په همدې شکل باندې اعضای کمیسیون نظارت ات انټیګریټي واچ افغانستان، اف ایچ آی کې پوزیشن اعلان شوی دی. خو دلته چې پوزیشن ټایټل دی، دلته ارګنایزیشن دی، دلته لوکیشن دی او دلته ایکسپایر ډیټ دی، صحیح شوه. هغه پوزیشن چې هلته فیمیل امپلوي دی ته پکار دی، په دې باندې کلیک هلته ښیي. یعنې داسې پوزیشنونه دي 22 تنې مشخص پوزیشنونه چې هغې کې دوی صرف فیمیلز نیسي، صحیح شوه. او دلته تاسو فلټرینګ هم کولی شئ بای لوکیشن، بای کمپنی او بای کټګري. مثلا زه وایم چې آی ټي پوزیشن نه ماته وښیي، نو صرف آی ټي پوزیشن نه ماته ښیي، صحیح شوه.
نو دې دوه ویب سایټونو کې نور ویب سایټونه هم شته، خو دا هغه ویب سایټونه دي چې ډېر خلک یې استعمالوي. نو هر یو کس چې تاسو ګورئ نن سبا یو پوزیشن ته اپلای کوي یا یو پوزیشن سرچ کوي، نو یا به اکبر ته راځي یا به جابس ډاټ ته راځي. بل یو ویب سایټ دی موږ سره په نوم د www.jobs.gov.in. که چیرې تاسو غواړئ چې مشخص دولتي بستونه پیدا کړئ، نه خصوصي او نه انټرنیشنل یا نور پرایویټ انجیوز چې دی، صرف گورنمنٹ ویکنډ پوزیشن نه پیدا کړئ تاسو، نو زه دلته بل ټاپ ته راځم، دلته لیکم www.jobs.gov.in، یعنی گورنمنٹ جابس موږ ته پیدا کړي. نو په دې کې صرف دولتي بسونه اعلانېږي، که هغه د هر بستی بستودي، بستی سی، بستی چاري، بستی پنجي، صحیح ده، هر بستی مطلب دلته چې تاسو ګورئ دا ټول دولتي بسونه دي. دلته بس، دلته لوکیشن، دلته ایکسپایر ریټ، او دلته دغه منسټري نیم یا ارګنایزیشن نیم دی پکې. دلته صرف دولتي بسونه دي. دا چې دی دولتي پورتل هم دی، صرف د دې لپاره چې دولتي وظایف په دې کې اعلانېږي. نو زه څه کوم، دا اکبر هم کلوز کوم او راځم دا دولتي پورتل د وظایفو د اعلانولو پرده هم کلوز کوم. صرف راځم څه کوم، جابس ته راځم. جابس کې زه یو بست انتخابوم. تاسو وګورئ چې زه هغه څنګه ورته اپلای کوم او دغه ریکوایرمنټ چې شی دی داسې دې باندې کار کوم. زه ورته وایم چې یاره ما ته آی ټي والا پوزیشنونه وښایي، زه غواړم چې آی ټي والا پوزیشن ته اپلای وکړم. سی وی به دغه پوزیشن په اساس جوړوي تاسو خپله. وګورئ دلته دغه بستونه دي چې د آی ټي په بخش کې اعلان شوي دي، مختلفو ځایونو کې ایکسپایر ډیټ هم شته. دا اوس وګورئ 15 د اکتوبر 2013 باندې، اوس لا وخت شته، نن د سپټمبر 13 دی، یعنې د بلې میاشتې په 15 باندې ایکسپایر کېږي. زه ورته وایم چې دلته لیکلي آی سی ټي انسټرکټر ATVI کې افغانستان ټیکنیکل ووکیشنل انسټیټیوټ، په دې کې یو پوزیشن اعلان شوی دی، انسټرکټر استاد پکار دی د آی سی ټي انفارمیشن کمیونیکیشن ټیکنالوژي. زه غواړم دې ته اپلای کوم، په دې مې کلیک وکړم. چې کله تاسو په هغه بس کلیک وکړئ، په بله جدا صفحه کې خلاصېږي. داسې د دې بس مربوطه مکمل معلومات موږ ته دلته راکوي، هر نوع معلومات چې څه ریکوایرمنټ دي، کوم اسناد پکار دي، هغه کس چې دې ته ځان کاندیدوي کوم مهارتونه باید ولري، څومره تجربه کاري باید ولري، ټول معلومات دلته شته. اول دلته تاسو وګورئ پوزیشن دی، دلته دغه ATVI په باره کې معلومات دي، دلته جاب سمري ده چې دا کس په مین کوم ریسپانسیبلیټي، صحیح ده، جاب سمري خلاصه د وظیفې ده. او دلته دا جاب ډیټایل دی، په کوم تاریخ باندې پوسټ شوی دی، په کوم تاریخ باندې خلاصېږي، څو کسه نیسي، 4 کسه دی پوزیشن د نیسي. او دا آی ټي بخش کې دی، او نیشنلټي کوم کسان چې ته اپلای کوي باید افغاني، خارجي کسان نه نیسي. او پوزیشن چې دی لانګ ټرم دی، یعنی یو کال دی، یو کال یا یو کال نه پورته هغه ته لانګ ټرم وایي، صحیح شوه. او بل دا ریفرنس نمبر دی یا ویکنسي نمبر، دا ډېر مهم دی، دې ته متوجه اوسئ. پروبیشنري پیریډ هم لیکلی دی چې او کنټاکټ ډیوریشن 1 year دی. زیاتره لانګ ټرم هغه چې دی کنټاکټ چې دی هغه 1 year ډیوریشن لري. ورک ټایم فل ټایم دی، مطلب 8 ساعته کاري دی د ورځې. جینډر فرق نه کوي، میل وسي فیمیل وسي، اوپن اینډ دی نه. او سیلري رینج دی د کمپنی د سیلر سکیل په اساس باندې. څو کال تجربه باید ولري، 3 کاله. ایکسټنشن پاسبلیټي شته که نه، یعنې که چېرې یو کال پوره شي بل کار ته دا قرارداد امکانات شته تم دي چې بلې دلته لیکلي دي. دا هغه معلومات دي د جابس په باره کې، او دا دغه کس مین ریسپانسبلیټي وظایف دي چې دا هغه کس هلته کوي. نو که چېرې هغه کس کې دا توانایي دا کارونه کولی شي بیا صحیح ده، او که نه شي کولی بیا ورته اپلای نه کوي. نو خو خیر که چېرې یو نیم داسې چې مثلا نه شي کولی، فرق نه کوي، خو داسې نه شي چې نیمایي نه زیات 15 شپږ 8، ځکه دغه اساسي وظایف دي چې دی هلته مخکې وړي. دې سره سره دغه مهارتونه هم باید ولري دا سړی، صحیح شوه. او د دې سره سره دغه کوالیفیکیشن باید ولري، صحیح شوه. نو دغه کوالیفیکیشن سره بیچلر ډیګري 25 کې اوسي، ریلیټډ فیلډ اف ټیچینګ فرام ریکګنایز یونیورسټي، ماسټر ډیګري ول بي پریفرډ. که چېرې لیسانس ته ضرورت ده، خو که چېرې ماسټر یې هغه ته ترجیح ورکول کېږي په همدغه ریلیټډ فیلډ کې، یعنې همدا استاذي کې آی سی ټي آی ټي کې اوسي ښه دی. نو دا مو کته دا ټول توانایي ما کې شته دي، صحیح. 3 کال تجربه کاري هم زه لرم، صحیح شوه. او دا ریسپانسبلیټي مخکې وړلی شم، دا سکل هم لرم، کوالیفیکیشن مې فټ دی. دنه وروسته زه کولی شم ورور دې پوزیشن ته اپلای وکړم. پوزیشن چېرته دی؟ کابل پروینس کې دی. بیچلر ډیګري باید ولري 25 کې په آی ټي کې. ښه، سبمیشن ګایډ لاین دا ډېره مهمه خبره ده. څنګه کولی شي تاسو دته خپل اسنادونه ولېږئ، سی وي شیان ولېږئ.
Qualified applicants are encouraged to submit their resume with a detailed application letter and contact detail no later than 15/10/2018 to the email below. نو هغه کس چې qualified دی د پوزیشن لپاره هغه کولی شي خپل ریزومي که سی وی درنه غوښتي سی وی ورته ورکوي که ریزومي غوښتي ریزومي چې د نسبت سی وی ته شارټ وي ریزومي زیاتره یو ورق وي زیاتره ورق صحیح شوه سی وی چې دی د یو ورق نه پورته دوه درې څلور او څلور نه پورته بیا خوند نه کوي نو ریزومي به ورته سره د اپلیکیشن لیټر صحیح شوه هغه به ورسره هغه کوي او د دې تاریخ نه وروسته نه وي کوم ایمیل ته به ولېږي دلته ګوره ایمیل دلته لیکلی سبمیشن ایمیل دلته دی موږ سره خو یو چیز ته بل متوجه اوسئ پلیز کلیرلی انډیکیټ ویکنسي نمبر دا دغه ویکنسي نمبر دی چې دلته هم لیکل شوی دلته تاسو وګورئ دلته لیکلي ریفرنس خو دا ویکنسي نمبر دی دا ډېر مهم وي زیاتره کسان څه کوي ایمیل لیکي خو دا ویکنسي نمبر دی یاد اوسي او جاب ټایټل دی یاد اوسي هماغه دی چې دغه کس هغه کوم اپلای چې کړی هغه کینسل کیږي او هغه هغه ته توجه نه کوي هغه ایمیل بیخي کینسل کوي نو همیشه چې کله تاسو اپلای کوئ د سبمیشن ګایډ لاین ته وګورئ چې دې معنی چې غوښتي په کومه طریقه نو زه باید ایمیل خپل دا ټول ډاکومنټس برابر کوم شیان معنی غوښتي دې ایمیل ته ولیږم د ایمیل په سبجیکټ کې باید اول ښه خبردار چې په سی وي کې هم دا مشخص شي کوم ویکنسي نمبر دی ټایټل چې دی د ایمیل په سبجیکټ کې باید همیشه تاسو چې لیکئ دا ویکنسي نمبر او جاب ټایټل لیکل کیږي بیا لاندې لیکلي که کوم کسان غواړي خپل هارډ کاپي د ریزومي او سی وي ولیږي کولی شي دغه ادرس ته مراجعه وکړي د تلیفون شمارې سره تماس ونیسي دا اسنادونه همداسې منولی دوی بای هینډ کولی شي دا تسلیم کړي نو زه څه کوم دې پوزیشن ته اپلای کوم تاسو ښه وګورئ تاسو داسې فکر وکړئ چې زه په هر لحاظ دې پوزیشن ته الیجیبل یم دا زما سی وي ده لیسانس یم 15 کال یا 10 کال تجربه کاري لرم صحیح ده غواړم دې پوزیشن ته اپلای وکړم دا زما هغه کور لیټر دی صحیح شوه کور لیټر څنګه جوړیږي دې کې زه اوس نشم کولی تاسو سره بحث وکړم ځکه دا ډېر وخت نیسي کور لیټر تیار په انټرنیټ کې تاسو پیدا کولی شئ او دا یو ښه غوندې کور لیټر پیدا کړئ او هغه ځان ډیزاین کړئ دلته ګورئ په بر لیکل شوی کور لیټر دلته پوزیشن ټایټل لیکل شوی دی پوزیشن ټایټل به تاسو د کوم ځای نه اخلئ دغه ځای نه به اخلئ زموږ پوزیشن ټایټل چې یو آی سی ټي انسټرکټر دا رایټ کلیک کاپي او زه څه کوم دلته راځم دا مې دلته پیسټ کړ کنټرول وي پیسټ مې کړ خو پیسټ مې کړ خو دا که د پام کړئ تاسو دا داسې ګډوډ غوندې دا سلیکټ کړه داسې دلته دا کلیر فارمټینګ باندې کلیک کړئ چې ساده شي دا او یا کولی شئ تاسو دغه ځای باندې کلیک کړئ دا فارمټ واخلئ د دې ته راوړئ چې دا لږ ذره د دې غوندې ساده شي صحیح شوه دا د یو مسله بل همدارنګې ویکنسي نمبر ګور دلته لیکل شوی تاسو دا ویکنسي نمبر دې ځای نه اخیستلی شئ دا هم دې ځای نه واخیست دا ویکنسي نمبر دلته زه راغلم چې مې کړو دلته د دې مخامخ ته هم پیسټ کړو زه په دې باندې کلیک کوم او دا فارمټ پرنټر باندې کلیک کړم چې دغه ډیزاین دلته راوړم ځکه چې ټول یو ډیزاین چې ښه دی په همدې شکل ارګنایزیشن اخلم ارګنایزیشن چې شی دی ارګنایزیشن دلته لیکل شوی دی ای ټي وی آی دی دا به کاپي کوي کنټرول سی کاپي او دلته به راشي کنټرول وي پیسټ پې کوي او دې باندې بیا کلیک کوي دا فارمټ پرنټر به واخلي چې هغه ډیزاین دلته اپلای شي په همدې شکل ډیوټي سټیشن چیرته دی کابل دی کولی شي هغه ځای نه کاپي کړي تاسو خپله ولیکئ فرق نه کوي بیا زه راغلم دلته دا کابل مې هماغه فارمټ ته واړو دا وشو دنه وروسته زه څه کار کوم ښه صحیح ګورئ دنه وروسته زه راځم دلته څه کار کوم دلته لیکم ډیر اے ټي وی آی ایچ آر منیجر محترم مدیر منابع بشري ادارې اے ټي وی آی دا په دې معنی ورکوي او دغه نه وروسته ستاسو هغه کور لیټر دی ستاسو په باره کې خلاص معلومات ستاسو د تجربې په باره کې کم فعالیتونه کم کارونه تاسو کړي دغه هلته لیکل کېږي او دلته یو بل شی هم دی آی ام ناو سیکینګ د اپورچونټي ټو جوین یور ټیم از دلته بیا هغه پوزیشن لیکل کېږي چې یو پوزیشن آی سی ټي انسټرکټر دا به دقیق لیکئ ګوره تاسو دا هم جوړ کړئ ورته منظم برابر به کوي او دغه نه وروسته دا دلته چې کوم سپیس دا کوم هغه راغلي دا به هم څه کوئ تاسو دا به هم جوړ کړئ دنه وروسته سینسرلی محمد اسلام صاحبزاده لیک او دغه نه وروسته ستاسو هغه سی وي ده دلته بریف انفارمیشن ستاسو دی بایو دلته ابجیکټیو دی دغه نه وروسته پروفیشنل ایکسپیرینس ستاسو لیکل کېږي صحیح شوه او دغه نه وروسته ایجوکیشن ستاسو دی پکې او کوم پروګرامونه کوم سرټیفیکیټ تاسو هغسې که نور سکیلز لرئ سی وي فارمټ او لینګویج سکیل شو په آخر کې هم ریفرنس دی دا هم چې ولیکه دا به سیف کوي دا هم چې سیف کو کلوز کې دا به سیف شي هلته سی وي م اپډیټ شوه ستاسو بیس آن دس کرایټیریا
دغه نه وروسته زه راځم چېرته خپل ایمیل خلاصوم. ایمیل مې دغه دی، دا ایمیل مې خلاص کړ، خپل پاسورډ ورته لیکم، ایمیل مې خلاصوم، انټر مې کلیک کړ، زه خپل ایمیل ته داخل شم. کله چې تاسو ایمیل لیږئ کوم ځای ته به ځئ؟ کمپوز ته به ځئ. نو زه بیا چې کله خپل ایمیل به خلاص کړم راځم کمپوز باندې کلیک کوم. کمپوز ته چې راغلی او په دې کلیک کړو نو موږ سره هغه بیا همغه وینډو خلاصیږي. دلته څه مشکل پیدا شوی دا خپل په سر باندې کلوز کېږي، نه پوهېږم چې دا ولې. بیا مې پاسورډ ولیکو او خپل ایمیل ته ساین ان کېږم، ایمیل ته ساین ان شوم، راغلم کمپوز باندې مې کلیک کړ. ټوکې تاسو ته معلومات شته دغه کس ایمیل لیږم، کوم ادارې ته داسې ویلېږي ایمیل چېرته دی؟ لاندې راشي تاسو وګورئ دغه ایمیل دی. دا ایمیل به سلیکټ کړئ، رایټ کلیک کاپي او لاړ به شي خپل هغه ایمیل ته، هلته به رایټ کلیک پیسټ ورته وایي، هغه ایمیل به دلته راشي. ایمیل ته ډېر متوجه اوسئ چې غلط ایمیل ونه لیکئ. کوم ایمیل چې هغه شی هلته لیکل شوی هماغه به دلته راوړئ. سبجیکټ کې وګورئ دلته موږ ته لیکلي چې سبجیکټ کې باید تاسو چې منشن کړئ ویکنسي نمبر به منشن کوئ او همدارنګې چې شی جاب ټایټل. نو ویکنسي نمبر مې دا دلته تیار دی ځینه واغسته، صحیح شوه، دا مې کاپي کړ، دلته راغلم، ویکنسي نمبر دا شو او دغه نه وروسته جاب ټایټل چې و آی سی ټي انسټرکټر، دا مې ولیکو، مشکل نشته کول جاب ټایټل ولیکه آی سی ټي انسټرکټر وذ ویکنسي نمبر، فرق نه کوي. ځکه د دې نه بیا دوی دا پیژني چې کله دا موږ چاته ایمیل لیکو په هغه ایمیل کې د ټول نه مخکې شی هغه متن چې معلومیږي هغه څه شي دی؟ سبجیکټ د ایمیل دی. نو دا کسان پیږي چې دغه کوم کس دی د پوزیشن ته اپلای کړی آی سی ټي انسټرکټر پوزیشن ته چې ویکنسي نمبر یې دا دی. وروسته دغه نه زه راځم خپل د ایمیل باډي جوړوم. ډېر مهمه خبره دی ته متوجه اوسئ. دلته راځم لیکم د ټول نه مخکې اول څه لیکمه؟ ډیر اے ټي وی آی ایچ آر مینیجر کاما انټر، صحیح شوه؟ یا ای ټي وی آی ایچ آر مینیجر ولیکئ یا ډیر سر ان میډم، فرق نه کوي. خو چون زیاتر دا مربوط د ایچ آر مینیجر مربوط کېږي مشخص دی، هلته زه لیکم ډیر ای ټي وی آی ایچ آر مینیجر، بس خبره خلاصه، کاما انټر. دغه نه وروسته زه خپل متن لیکم. as per your job announcement, comma, I am submitting this application for employment within your organization یا your company، فرق نه کوي، صحیح شوه؟ کاما نقطه نه بعد attach please find a copy of my cover letter پکې دی بالکل، کاما دغه نه وروسته چې دی که زه ریزیومي غوښتې ریزیومي به لیکي، که سی وي and CV along with my educational documents، صحیح شوه؟ یعنی سی وي هم ده پکې، کور لیټر هم دی او نور کوم تحصیلي یا تعلیمي اسناد چې دي for چې شی your consideration and observation، فرق نه کوي، تنا consideration لیکئ یا observation لیکئ، فرق نه کوي. زه لیکم چې for your consideration and observation، دا مې ورته ولیکه. هغه نه وروسته انټر. که چیرې تاسو غواړئ چې کلوزینګ لاین هم ورسره ولیکئ نو ډېره ښه خبره ده، او که کلوزینګ لاین نه لیکي هم مشکل نشته، خو ښه خبر دا ده چې ایمیل لږ ذره منظم تنظیم کوي. نو زه لیکم چې I will be thankful if you consider my application for the position that will compare with my qualification and experience. هغه د لاندې کاما لیکلی شي ورته چې looking forward
to hearing from you دا هم ډېره ښه خبره ده او داسې هم لیکلی شئ to receiving a positive response from your side نقطه دا کوم ځای کې سپیلنګ اشتباه کېږي خیر دی باندې رایټ کلیک کوئ او هغه جوړ کړئ ریسیوینګ دا دی په دې او د هغه نه لاندې کولی شئ چې ورته ولیکئ with best regards هغه نه لاندې خپل نوم ورته ولیکه مثلا ستا نوم چې دی جاوید احمد صافی کنټاکټ نمبر دې ورته ولیکه کنټاکټ نمبر صحیح شوار څه چې اوسي 28 15 شپږ شپېته 314 ایمیل دې ولیکه ښه خبره چې ایمیل ولیکل شي مثلا جاوید احمد صافی اویا @gmail.com دا ډېره ښه خبره ده چې دا ورته ولیکل شي او دا به سلیکټ کړم لږ ذره بورډ به کم دا ځای به سلیکټ کړم لږ ذره دا بورډ کما دلته به م یو انټر که کوئ ډېر ښه دی او که نه فرق نه کوي صحیح شو تاسو وګورئ ډېر ښایسته منظم ایمیل مې ورته ولیکو او د هغه نه وروسته تاسو څه کار کوئ خپل سی وي اټچ کوئ اټچ معنا یو ځای کول د ایمیل سره تاسو خپل سی وي م اټچ کوئ اټچ باندې کلیک کوئ دا باندې چې کلیک ستاسو سی وي کوم ځای کې ده ما سره په ډاونلوډ فولډر کې زما سی وي ده دا کلیک کړه او که نور ډاکومنټس یې نور هم کولی شي مثلا یو سی وي مې دلته ده اوپن کلیک کې دا اټچ کېږي دلته ګوره دا فیصدي چې کله پوره شو په دې باندې اټچ شو هغه نه وروسته ستاسو نور اسنادونه چې فرق نه کوي هر ځای کې چې اوسي صحیح ده دا انفارمیشن ماته چې ته راکوي ده ښه راغلم دلته بیا مې سوري اټچ باندې مې کلیک کړ ستا ډاکومنټس په کوم ځای کې دي نور ایجوکیشنل ډاکومنټس هغه به ټول داسې کلیک کړي هغه دلته اټچ کېږي چې کله دا اټچ شو د هغه نه وروسته موږ په څه باندې کلیک کوو سینډ باندې کلیک کوو چې په سینډ باندې کلیک کړو دا ایمیل مستقیم چیرته ځي دې کس ته ځي نو دا وه د دې طریقه چې تاسو څنګه کولی شئ آنلاین خالي بستونو ته اپلای وکړئ او څنګه کولی شئ تاسو یو ښایسته منظم ایمیل ورته ولیکئ ګورئ دا ایمیل چې ما تاسو داسې ولیکه دا ایمیل په نور طریقو هم تاسو کولی شئ دا هوبهو داسې نه دی چې ما څنګه ولیکه تاسو داسې لیکلی شئ ما د ځان نه دا شی جوړ کړی تاسو کولی شئ نور د دې هم دا خلاص کړئ صحیح شوه نو زه څه کوم د دې په ځای باندې دا سوري دغه ایمیل پاکوم دې په ځای باندې هغه خپل بل ایمیل لیکم چې تاسو وګورئ چې دا ایمیل څنګه هلته راځي دا تیار ولیکل شو دا دی هغه نه وروسته سینډ باندې کلیک کوم نو زما ایمیل به دا کس ته لاړ شي دغه ګورئ دا خپل ایمیل ویو میسج باندې کلیک کړئ دا ګورئ دا زما میسج دلته ښیي چې ما دا ایمیل لیږلی سره کوم ایمیل مې لیږلی دی څنګه دی او که څنګه نه دی خو بیا هم که چېرې کوم ځای کې ما نه اشتباه شوي دي دغه باره کې درنه بښنه غواړم ځکه نه ویل کېږي انسان دی کېدای شي کوم لفظ مې غلط کړی یا کوم تلفظ مې غلط کړی په هر صورت زه څه کوم زم بیک ټو سینډ میل او دې ایمیل نه ساین آوټ کېږم راځم خپله بل ایمیل خلاصوم او ګورم چې ما ته ایمیل راغلی دی او که نه دی راغلی دا ایمیل مې خلاص کړ محمد اسلام صاحبزاده او خپل پاسورډ ورته لیکم دا خلاصېږي نو دا تاسو وکته چې څنګه تاسو کولی شئ یو بست انتخابوئ د هغه کریټیریا څنګه ګورئ د هغه سبمیشن ګایډلاین ته څنګه مثلا تاسو د هغه په اساس باندې مخکې ځئ او اوس زه راځم بېرته خپل جیمیل ته ګورم چې ما ته ایمیل راغلی دی که نه راغلی دا څه مشکل پیدا شوی اټومیټیکلی دا خپله ساین آوټ کېږي بښنه غواړم دی په باره کې دوستانو نو د نن ورځې درس لږ ذره نسبتا مشکله مو خو ډېر مهم درس و دا وګورئ مخکې چې یو سیک لیو ایمیل اپلیکیشن ما لیږلی او د ایمیل ته په دې کلیک کوئ دا هغه ایمیل دی چې هلته راغلی دی بیک زما دا پوزیشن ته چې اپلای شوي تاسو وګورئ جاوید احمد خو ته نه یو ایمیل راغلی او هغه کې هغه ویکنسي نمبر او پوزیشن ټایټل لیکل شوی چې په دې زه کله کلیک کوم نو هغه مکمل ایمیل دی د ایمیل باډي ده او د هغه نه وروسته دغه سی وي ده که چېرې دا سی وي تاسو ډاونلوډ کول غواړئ په دې کمانډ باندې کلیک کړئ دغه بټن باندې ډاونلوډ نو هغه ډاونلوډ کېږي نو په دغه شکل باندې دوستان تاسو کولی شئ خالي بستونو ته آنلاین خالي بستونو ته اپلای وکړئ بستونو ته اپلای کول فرق کوي بعضې چې دي فورمونه لري لکه سی بي آر فورم شو نور دولتي فورمونه دي خو بیا هم که چېرې مثلا داسې یو ځای ته تاسو اپلای کوئ چې په هغه کې مثلا ډایرکټ سی وي پکار ده نور ډاکومنټس پکار دا طریقه وه
او که فورم می فورم ډک دغه طریقه باندې هغه کمپیوټر کې سیو کړي او سبمیټ کړي او ویلې ورته نور د تخوخ غواړم